السلام علیکم. یو دوا به وکړو. ستاسو نیکه ډېر ښه سړی و، الله دې وبخښي، موږ سره ډېر ښه وخت تېر کړی. اوس موږ ته اجازت دی وروره. السلام علیکم. دلته د فریدون د کور چېرته دی؟ ما ته یې ویل یو ښار ته راشه، تا ته به زه ډېر ښایسته کار وګورم. دلته یې چېرته کور دی؟ سالمه د هغه خو بېګا کوژدنه وه، خو چې څنګه په ګېټ باندې ورننو چې ښه ښایسته ورته وګډېږه، وایي دغلته مخکې کور دی غلی کې. زما نیکه مړ دی او ته ماته ګډېږې؟ وځه. نو ما ته څه پته وه؟ دلته خو ما ته هغه هلک ویلي چې د ده کوژدن ده، ورشه ورته وګډېږه، ډېر بارنه خوشحاله شي. ما ته څه پته وه چې ستا نیکه مړ دی؟ ته راځه، دا چا درته ویلي دي؟ ای های ظالمه، ته د خدای نه نه یارېږې. ته خو زما د نیکه دواله راغلی وې. که دا غریب نه پوهېدو ساده و، نو ته خو پوهېدې که نه. ولې د خپل 5 منټو خوشحالۍ دپاره د بل سړي خفګان خوښوې؟ الله دې تا ته د نیکۍ هدایت وکړي نو.